واه 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 خانه نن دې بیا بخت بیداره دی با خو دې ولاړ کړه دنګ ما خیال کار وخلاصه خیر نظرګه ګاټو تاوان خو په باغ پورې اړه لري زوروره سړی ما که ته کار لرې څه پیسې راکړه زه به سکینه ډاکټر ته بوځم دا 3 ورځې کېږي چې پر ځای پرته ده داسې ناجوړې ده د پیسو په حساب کې دې خطا ایستلم سکینه څه هېڅ بلا نه ده ویلې څه په سوي دي ماما نظرګه د مور شیدې د مور شیدې سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر سرک شریف ته په خیر خیر یاست سلامت مسې چیرته تللی وې ملک صاحب ولایت تللی وم هغه لاندې کلي ته د یو مړی سوی و فاتحې ته ورغلی وم شرګله دا خو جام بایلولې نورې را میدان ته که خیر خانه که نورې خو خلاص ولې بیا به بله ورځ سره ګورو خیر بخت شنې دا خو د خمار کار دی کله به یو ګټي کله به بل ګټي ولې بې شرمه بې غیرته دا کتار کسا د غولو چې ونیولئ څوک مې ووالئ بې غیرته سړی څه چې مې ووالئ ولې دې ووالې زما زما شپې چې راکړه شپېشلې په بلا ومه څنګه شپې چې په بلا ومه ما چې بلا خو والې ته دا بد کړله ما ته به دې ویلي وای اوس یې نو سپین ږیري لاس کوم راځه راځه شرګله دلته به کښېنو دا ښه دی غمه دی نور به څه مې نه سوای درته ویلی شرګله وختي مې راغوښتې وې خو ته ناوخته راغللې هلته کوټې کې رش جوړ سو خلک ډېر راغلله نو په دې خاطر مې دې خواته راوستلې ولا خان صاحب ډېر وبخښه زه مې چې را رئیس ولم په لاره کې هلته یو بل انډیوال را وګرځولم هغه سره بند شولم که نه وختي درته راتللم ته ونیسه زوروره در واخلی پر کاشته یاره خان صاحب ژوندی ګرځې په خدای دې ساشتې نوش جان نوش جان کاش ورکه نوش جان دې څه خان صاحب ژوندی ګرځې همدا ستا ځای دی چې زموږ مېلې او تماشې دلته جوړې دي خدای دې ستا غم لرې لري تا دې خدای زموږ د سره نه کموي جوړ وسه شرګله دغه تاسې یاران یاست زه په تاسو ژوندی یم نظر په تاسو ښایسته دی خو شرګله یو خبر مې په زړه کې ګرځي او راګرځي ولې چې دا په دې خبره کې هم ستا ګټه ده هم زما زوروره خان صاحب نو چې داسې خبره ده چې هم پکې زما ګټه ده هم پکې ستا ګټه ده نو څه ته ګوره خو راته ووایه په همدې خاطر مې د ټولو د مخه ته راوغوښتلې ولې چې دا خبره زما او ستا در مابینځ ده د نورو انډیوالانو په مخ کې مې نه سوای درته ویلی خان صاحب ستا په خبره زه پوه نه شولم پوه به سې زوروره ما او تا د ډېره وخته سره انډیوالان یو خو زه غواړم چې تا د یو څه اندازه مځکې خاوند کړمه ته هم یو غریب سړی څنګه دې خوښه ده نو چې داسې د خیر کار دی خان صاحب نو بیا چیشته ګورې خوڅ یې کوه هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي پر شو تلوار کوه ته خو زما خبره یارې پوره واوره زوروره زه خبر سوی یم چې ته په کور کې یو پیغله لور لرې او تا ته ښه معلومه ده چې لور او خور چې پیغله سي ضرور بیا کور رابادوي زما د جایداد شتمنۍ درک تا ته ښه معلوم دی که ستا خوښه یې زه غواړم چې ستاسې سره دوستي وکړم او ما د خپل کور غلام وګڼه څه سوچونه وایې شرګله څنګه دې خوښه ده خان صاحب ستا خبره خو زما خوښه ده خو مګر اگر مګر پرېږده زوروره هر څومره پیسې او جایداد چې غواړې زه یې تا ته درکوم خو زما ستا سره دوستي زړه غواړي خان صاحب ستا خبره خو زما بیخي خوښه ده خو زه به یو وارې کور یو سلا وکړم سمه ده شرګله زما هم در سره خوښه ده ته کور سلا وکړه بیا ما ته آل راکړه نو سمه ده بیا راځه چې اوس ولاړ شو ملګرو ته هغه به هم راته انتظار وکړي چې دا څه وسوله سمه
ملک صاحب زه درته اوس څه وایم دی زما د پلار پر ځای دی دی ستا په ځای کې په ما باندې راغورځي اوس دې پټ شي نه ما څه چې کولای شي هغه وکړه اکزام کې نه خیر ده سیمه څو 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 چپ سي خدا نه دا اوس کشران دي ته ګوره تاسو باید څه کار واخلئ تاسو یې د جنجال نه دی خلک څه کوي موږ څه کوو چې د کښنه په سر باندې سره دا غورځي جنگ سره کوي خیر دې سیم کا کو کښنه دې چې کډه وایي د کښنه په سر باندې باید موږ جنجال نه سره وکړو په کښنه باندې دوی نه ملامت کیږي دغه دې کوي چې دا دې کوي په شپږ کې دی وایي شپږ څنګه سره راځي کړي باید سره په کښنه باندې جنجال نه وکړي دا څنګه څه کوو چې کار واکو موږ تاسو باید ورونو غوښتل ځوان سره وکړو جنجال هیڅ نه جوړه خیر دې ته څه ضرورت و چې تاسو ګوره جنجال سره جوړ کړئ په کار سره راوخته دا خو د خبرو نه راځي مشکلات کړی وو دا کار نه کوي دا جنجال څه ولا که پوهېږم چې ورځ په ورځ په کلي کې جنجالونه ولې زیاتېږي بل د اوبو په سر جنګ کړي بل د کښنه په سر جنګ کړي څه نه پوهېږم د خدای په خاطر توبه وکړئ د جنجالونو سره لاس واخلئ ورونو ملک صاحب ښه وایي دا ټوله زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه ده دغه شی ته کلي ته وګوره هم یې مکتب ورته جوړ کړي هم یې کلینیک ورته جوړ کړي ټول خلک یې په یوه اتفاق دي د دې پر ځای باندې چې موږ په خپل کلي کې یا مکتب جوړ کړو یا کلینیک جوړ کړو ټول ژوند مو په جنجالو کې تېر سو مه کوئ داسې مه کوئ د خدایه وبېرېږئ نه کې په یوه اتفاق ژوند وکړئ په دا کلي کې جنجالونه او جنګونه پرېږدئ بله اصلا څه خبره وکړه موږ تاسو په یوه اتفاق وایي ام به دلته مکتب وایي ام به کلینیک وایي ولاکه موږ هغه بل کلي ته سترګې لرو نور د خدای په خاطر د دا بې ځایه جنجالو څخه لاس واخلئ سره یو موټی سئ د ورونو غوندې ژوند وکړئ په دا خپلو اولادونو باندې مو زړه وسوځئ ملک صاحب دا څه خبرې دي وکړې ښه دي وکړلې په دې کې نو زما څه ملامتي ده ته ووایه خیر په ملامتو نه ملامت چې مه سره ګرځئ دا اولاد ته د حساب لاس ومچ کړه بخښه ځینې غواړه او دی دې بیا د کښنیانو په سر باندې جنګونه نه سره کوي څوم دی دا کښنیان مه سره تا په کښنیانو باندې چا بخښه به راته کوې ډېره ډېره بخښه به راته کوې زموږ د پلار پر ځای ښځې ښځې په لاسو چیرې یاجب د خوشحالۍ زیاری مې راوړی دی وم چیرې یې ولې غږ نه کوې راته د خوشحالۍ خبره درته وکړم خبرې سړی چې نادیجې جوړې کړې دي ته کښېنه چې یو د خوشحالۍ زیری در باندې وکړم ته څه شی ځای دی سړیه او ته خو کښېنه یوره ته ووایه څه خبره ده چې دغسې خوشحاله یې ښځې خبره خو دا ده چې د خیره د مځکې او جایداد خاوندان کېږو یو سړی یې داسې وایه موږ په وچه ډوډۍ پسې اریان یو ته د مځکې او د جایداد خبرې کوې ته سر خلاص کړه دا نن دا بل کلي خان غوښتي وم خپل ځای ته هغه راته ویله ول زه به مځکه درکړم ته زما سره دوستي وکړه یو سړی مځکه دې ستا سر وخوري او خمارباز هغه نشي هغه خو دوې ښځې نورې هم لري هغه خو د سکینې د پلار پر ځای دی په نشه اخته کړی یې زما ژوند یې را تباه او برباد کړي اوس غواړې چې د سکینې ژوند هم ور تباه کړې بس خبرې مه کوه هغه زما اولاد دی زه یې پلار یم زړه مې دی چې اور ته اچوم که اوبو ته اچوم په تا هېڅ ظالم نه لري بیا خو مور ته نور کوم هغه د مځکه راکوي پیسې راکوي زه نو د خدای عبادت څه غواړم یو سړی ځکه یې ولاکې راته واده کړې چې په دنیا مې یوه شپه یې هغه خو دوې ښځې نورې هم لري په تا هم نه لري راته داسې درته واده کړي چې اول څه کړي شاړې باندې خراب شي دغه نو ګوره چې ما سره وایي ستا د خورې بیا ولې ژاړې یو وراره دې دغه څه خوړلي د لاسه ژاړم په ژوند ښه تباه کې په نشو کې زه په وره بربر کې واچولم اوس غواړي چې د سکینه ژوند هم ور برباد کړي خورې دلته څه وایه ستا په خبره خو زه هېڅ پوه نه شومه یو وراره دغه وخت ښځې درشي یم وایي خانته بیا ډېرې مځکه راکوي وایي زه لور ورکوم هغه خو برباده دی د کلي خلک ټوله ځینې بازار دي او بل هغه ثروتونه نور هم لري مګر خره تباه برباد کړي اوس غواړي چې د سکینې ژوند هم ور برباد کړي شېرګله دا چې څه کارونه شروع کړي دي ته خو یو هوښیار سړی یې یو کوچنۍ لور ته دې وګوره یا هغه بدبخته خان ته وګوره
دا نور دوه ښځو ژوند یې پر څه رقم تېرېږي د پلار د نیکه جایداد یې ټوله خرڅ کړي بیا ته ولې غواړې چې خپله دا کوچنۍ لور د اور په سرو لمبو کې وسوځې ځه اسلامه خپل حق دې وپېژنه ته زموږ کره مېلمه راغلی زما د نصیحت لپاره نه یې راغلی چې ته ما ته نصیحتونه کوې د خور نصیحت ودې لا زما اعصاب را وخوړله که چا خوره ویې خوره که نه خوره ځه په مخه دې شه په خدای که دې بیا پر دغه منطقه ولیدلې په قرآن که دې په شکه مې در پرې کړي زه د چای خوړلو دپاره نه وم راغلی زه د پوښتنې دپاره راغلی وم ستا د لاسه زما خور په سرو اوښکو ناسته ده دا چای دې په خپله وخوره ځه نو نو ولاکه چای دغونه ډېرې چار چا واخو موتې تر ځه چې بیا دې په سترګو ونه وینم لکه د خور پاکستان کې هم یم زم نسه چې مړی کې پروت بیا مې ولاکه درته راولې لاړم کور د خدای په امان یا ولاړم بیا چې مړی کې پروت بیا ولاکه راته ولاکه چې دومره پاکستان کې لایم خار دې نه ولاکه بولم ما خلک دې موږ ته نصیحتونه کوي بابا موږ ولاکه دې سره کې نصیحت غواړي ولې دی راغلی دې زموږ اثر کړي السلام علیکم آقا جان. وعلیکم السلام. څنګه شو ته وګورې و آقا جان ورته مو ویل اوس هغه زه څه کارونه لرم بیا زه کار خلاص نه درځم خیر را بسې کور ته به دې سودا نه راوړې یا آقا جان اوس ځمه زه واسه ژر دې سودا راوړه بیا دې د سبقه نه وخته کېږي سمه ده آقا جان واسه دا دروازه څوک ټکوي څوک زوی اسلام آقا جان ستاسو سره څه کار ورشه ورته راسه او خدای دې راوله اسلام خانه السلام علیکم وعلیکم جوړ بخیر سره شری بخیر سره شری سلامت بسه بچا شری تم شه خیر خیرتی آقا جان شیخ بجنی به کار زما ولاړ سه یا زوی په اجازه ده واسه په سودا یې راوړه ولاړ د خدای په امان آقا مخکې شه اسلامت څنګه یې نن بیا دې خو بدې معلومېږي خدای دې خیر څه خبره ده څه درته وایم ملک صاحب د دې زما شېرګل د لاسه مې ښه ورځ نه دی لیدلې ولې خدای دې خیر کړي شېرګل بیا څه کړي دي او د بر کلي ښار نه دی چرسي و خماربازه زما شېرګل ته یې ویلي دي چې یو جریب مځکه به درکړم دا لور دې ما ته راکړه زما د هغه شېرګل اوس خوښه ده چې دا کار وکړي خو د ده د لاسه زما خور خورزه په سرو اوښکو ناستې ملک صاحب زه اوس دلته تا ته راغلی یم نه پوهېږم چې څه وکړم ملک صاحب ته هېڅ مه کوه دا خو دونه خبره نه ده ورسره دلته راوړه چې سر یې ور خلاص کړو ملک صاحب هغه خان داسې خطا ایستلی دی د هېڅ چا په کول نه کوي زما زړه ته نه لوېږي چې هغه دې دلته راسي ملک صاحب زه یې غوښتنه لرم خدای دې وکړي چې راسره بیا منې خدای به کوي ته به کوې شکر دې ستا خو مځکې و جایداد زیات دی یو لږ اندازه مځکه زما شېرګل ته په بزګري باندې ورکړې چې هغه په خپل کار باندې مصروف وي نو زما خور خورزه به د دې جنجاله څخه خلاصي ملک صاحب د خدای په خاطر دا کار وکړه اسلامه ته هېڅ فکر مه خرابوه چې دی دلته نه راځي موږ ته اسبال ته ورسو چې په هره کانې د دې کاره څخه بیا راوګرځوو بیا زه د دې کلي ملک یم ته نه غواړم چې زما د کلي پر سیاسر و ماشومانو دې څوک ظلم وکړي ملک صاحب کور دې ودان خدای دې خیر درکړي که دې دا کار وکړي زه به ټول عمر د انسان پوروړی یم اسلامه دا د انسان خبره نه ده دا د هر مسلمان وظیفه ده چې د مشکل په وخت کې خپل مسلمان ور سره کومک وکړي دا خو هېڅ خبره نه ده درځه چې هلته ورسو ځه ګوره شېرګله سپین ږیری سړی پیسې پیدا کېږي جایداد پیدا کېږي مګر د اولاد ښه ژوند نه پیدا کېږي هغه سړی تا ته معلوم دی چرسي دی خماربازه دی بګیداره دی داسې سړي ته یې ورکړه چې هم د نور ژوند سمې هم ته خوشحاله یې اسلام هم ښه وایي خورزه یې د زړه یې پر خوږېږي وایي داسې سړي ته دې ورکړې چې ښه ژوند یې ښه ځوان یې
بل بیا ته ښه خبر یې هغه دوې ښځې نورې لري سپین ږیری سړی دی هغه دوو ښځو ژوند یې لا نه دی سم هغه لا نه دي خوشحاله ځي والله ملک صاحب تا خوشې خبرې وکړلې خو زه ورته سره پېژنو د ډېره وخته وم زه چاته نه نسم ویلی بیا خان صاحب ته خو بیخي نه نسم ویلی 20 کاله مې وروره پرې وچلم سره تېر کړي دي بیا مې انډیوال دی اشنای مې دی والله نو اوس ملک صاحب څنګه وکړم اوس یې راته ویلي دي جواب الله ورته ورکولی سم د ډېر وخت انډیوال مې دی اوس ته راته وایه چې څنګه وکړم ګوره شېرګله انډیوالي جلا خبره ده او د اولاد ژوند بیا جلا خبره ده نو څه دي چې انډیوال دي دی ورته ووایه ورته وایه کور ته مې نه سوه خوښه کور یې اجازه نه کړله په دې کې بیا څه خبره ده باید سړی د اولاد ژوند ته وګوري د اولاد ژوند ورسم کړي خیر دی ملک صاحب ستا په خوله به وکړم مګر د اسلام دې ولا قسم کار کړي چې تا ته درغلي و تا چې ویله بیا ته د دې ځای راخوار کړې تا ته تکلیف درکړي سمه ده زه به ورته وایم ملک صاحب ته ستا خبره به ومنم ستا خوښه یې بالا نو څه وایم نو کور دې ودان دغسې وکړي کلمه چې درته وویله سمه ده خوښه اولاد ژوند مهم دی باید سړی اولاد سره ورته نه ور واچي خدای دې کور مه خرابوه ملک صاحب خدای دې ښه سره وکړي چې ما ته دې ولا راوښول یاره ته خو نو ما پېژنې زه خو داسې سړی یم چاته نسم ویلی ته ګوره تا کوم په زندګي چاته ویل دي چې دا کار نه کوم اوس مې تر خوله ورته ووتل بیا چې ته وا ښه کار نه دی ستا په خوله به وکړم ته ما پېژنې دې چاته نه خدای پاک دې مال څه یاره چې په جنت سړی الله پاک دې غم راکوه سره د یارانو